بل قبیله او بنو حنیفه دا په یمامه کې اوسېدل. د دوی مشهور مسیلمة الکذاب دم د پیغمبر دعوه کړې وه. د ته به رحمن الیمامه ویلی کېده. د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې څه کسان داسې وو چې هغه باندې ایمان راوړ، څه ورسره د مخکې نه مو. او د مسیلمه سره مخکې د نبي صلی الله علیه وسلم خبرې شوې وي. هغه ته ویل مکمل تابعداري دې کوم، کلک ملاتړ لیکم، خو شرط دا دی چې ته ما سره دا لیکل وکړه چې دا کومه مشري ده تا نه وروسته به بیا دا زمایي. نبی علیه الصلاة والسلام یو لخته په لاس کې نیولې وه، وایي دا ما نه غواړي دا هم دله نه در کوم، او تا که په ما باندې ایمان را نه وړ الله به دې زخمي کړي، الله به دې ووهي او هېڅ هم نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه مخکې خوب کتلی و چې د سرو زرو یو دوه بنګړي مې په لاس کې دي او هغه درانه شو، او ما ته وحی وشو چې دې ته پوکې وکړه، نو چې ما ورته پوکې وکړه نو هغه والوتل. ما وی د دې تعبیر دا راویست چې دوه لوی دروغجنان به پیدا کیږي زما په ژوند کې، او هغه به د پیغمبر دعوه کوي، او د پوکل چې دي که نه دې سره الوتل د دې مطلب هم دا دی چې د هغې امتیان، هغه د دروغجن امتیان چې دي دا په دنیا کې نه پاتې کیږي، پای به نه. لکه دا بنګړي چې والوتل کن داسې به دی بیا ورکېږي، د دې دغه مذهب به هم ورکېږي، ختم به شي. نو دا مسیلمه چې و وحشی ابن حرب رضی الله عنه اکم چې په حالت کفر کې د حمزه رضی الله عنه قاتل و. هغه به دا ویل چې ما په زمانه د کفر کې، په زمانه د جاهلیت کې د ټول نه غوره انسان وجلی دی حمزه رضی الله عنه، په زمانه د اسلام کې مې د ټول نه ناکاره انسان وجلی دی، مردار کړی مې دی. هغه څوک دی چې مسیلمة الکذاب دی. وحشی ابن حرب د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې د یمامې په جنگ کې هغه لره مردار کړل.